السلام علیکم، زما نوم آصف خان دی او د پښتو ډاټ ټي وي سره موږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. په واشنگټن ډي سي کې چې کوم د چاینیز پریزیډنټ دی ځای جینګ پینګ د یو میسج لیکلی دی نوی الیکټ شوی صدر د امریکې جو بایډن ته د بُد په ورځ باندې. په دې میسج کې چې کوم د چاینیز پریزیډنټ دی جو بایډن ته مبارکي وایي د نوی الیکشن په جیتاو باندې. په چین کې چې کوم فورن منسټري ته دی جو بایډن ته الیکشنل باندې چې کوم دی مبارکي په 13 نومبر باندې ورکړې وه، خو ځای جینګ پینګ چې کوم دی هغې له پخپله جو بایډن ته مبارکي لیږلې نه وه. د ځای جینګ پینګ په شانتې چې کوم نور مختلف لیډران دي د برازیل، مکسیکو او روس، دویم فی الحال چې کوم دی افیشلی او فارملی جو بایډن ته مبارکي نه ده ورکړې د الیکشن باندې ګټلو باندې. ځای جینګ پینګ سره چې کوم دی چاینیز وایس پریزیډنټ وانګ کشان کمالا هیرس ته چې کومه وایس پریزیډنټ د امریکې هغې ته هم مبارکي ورکړله. دوی کال وکړلو او په کال باندې چې کوم دی یو میسج یې پرېښودو د مبارکي. فی الحال همدونه خبرونه دي زموږ سره اوسئ او د بل نیکسټ سیګمنټ انتظار کوئ. خپل خیال ساتئ. الله پامان.